بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. دا د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار دی او په هیواد کې د اختراعاتو په دوام باندې په میدان وردګ ولایت کې هم دوه ځوانانو د دروازو د پریس یوه ستره دستګاه جوړه کړې. داسې دغه دستګاه یې په څومره لګښت باندې جوړه کړې، له کومو وسایلو پکې کار اخیستی، دغه دستګاه څومره قیمت لري، نو په دې اړه باندې به له دې ځوانانو سره مرکه وکړو. دا دکان ده او دې دکان ته به ورځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جور بخیر. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشی. بخیر باشی. جور بخیر. خیس ان شاء الله. مرا نفس سلام مسیح خیس ان شاء الله. آرام آرامی ده. دوستان کدی لیک به خدی خود راست وجود سر کار است. برای استاد قربان بخیر. خوشحال شکر ولاد. مهربانی. دلته وړاندې سي دا کمره کې کار اسي. مرحله استاد د پریس دستګاه مو جوړه کړې. اول دې درته مبارک. خیر اوسې، خدای دې خیر سره تاسو ته مبارک. دا د څه شي دستګاه ده؟ د دروازو د پریس دستګاه ده. د دروازو د پریس دستګاه ده. نو خامخا هغه کسان چې نجاران دي دوی به په دې معنا باندې پیږي. ولې نه هغوی پیږي. نو دغه دستګاه چې تاسو جوړه کړې ده په څونه باندې جوړه کړې، د مصارف یې چا درکړي دي؟ مصارف هم په خپل شخصي لګښت کړي دي او مصرف مثال تر 4.5 لغه څه باندې دغه به راغلی. 4.5 لکه 4.5 لکه افغانۍ. په دې اختراع کې څوک در سره و؟ ما سره مې دوه ملګري وو. مثال یو هم دغه استاد و چې میراثي استاد نومیږي او بل ملګری و چې ضیاء الرحمن استاد نومیږي. هو ډېر ښه. نو ضیاء الرحمن استاد ته به هم راځي. ضیاء الرحمن استاد دا راته ووایي چې څنګه دې فکر څه دی دستګاه ته چې باید داسې یوه دستګاه جوړه کړي؟ موږ به انجینر صاحب چې دغه دروازې به هم جوړې کړلې، بیا به دا یوه او دوه به هم چې وي د خلکو په کار وي، موږ به وړی نه سوې کابل ته کرایه به ډېره را باندې راتلله، بل ډېر په زحمت په تکلیف یوه ورځ به 2 ورځې به پسې بېکاره کېدلو. په اخر دې ته مجبور شولو چې موږ دغه دستګاه اختراع وکړو او دغه شی جوړ کړو. دغلته قیمت هم ورسره ښه ده، هر سړی یې راوړي چې بېګاه یې پکار بېګاه یې په لاس ورکوو، که سبا پکار سبا یې په لاس ورکوو. یعنې تاسو خو دلته د نجارۍ دکان لرئ؟ نجارۍ دکانونه هم لرو. دروازې جوړوئ؟ دروازې جوړوو، کړکۍ جوړوو، انوارۍ جوړوو. دا غونډ د نجارۍ کارونه غونډ کوو. یعنې مخکې د دې نه دغه دروازې چې دلته جوړولې د پریس په خاطر باندې کابل ته وړلې؟ دا هم کابل ته وړلې وو، بیا به 3 شپې او 4 شپې هلته پرتې وې، بیا به پسې ورتللو، هغه به راوړلې. بالاخره څه وخت هم شروع وکړله؟ دغه د ژمي په سر کې م شروع وکړه، تقریبا 1.50 شپې تر 2.50 شپو کار اشکو وغوښته او جوړم کړو. برالي استاد څنګه داسې چورته سره پیدا سه د ملګري څنګه سره راټول سوئ چې داسې دستګاه باید جوړه کړئ، وسایل د خو ضیاء الرحمن استاد دواړه سره کېناستولې او مشوره مو وکړله چې داسې یو کار باید زه او دا وکړو. اول کې به خیال درته ښکارېده؟ نو اول کې هېڅ امکان په تصور کې هم نه راتلله، خو کله چې له خیره سره د ځان سره چورت و او فکر مو وکړ، له هغه وروسته بیا ځان سره یو استاد مثال وغوښته چې دغه استاد باید موږ سره کار وکړي او دا یې را سره جوړه کړي. بیا میراثي استاد پولیسکار ده، د بیا د ولډینګارۍ کار یې ټول د را سره وکړي. نورو نظریه خو تاسو سره خپله وه؟ دا خو موږ هر څه تیار یو په خپل مغز کې جوړ کړل، هر څه مثال یو څه وخت هم کار په خپل فکر پې وکړ، بیا له هغه وروسته دې موږ عملي کار پې شروع دا خو تخنیکي برخې لري. په لیدونکي په تصویر کې ګوري چې 1 2 3 خانې لري، 3 دروازې لري پلان لپاره، خو موږ د یوې دروازې بل جای هم ورته پرېښی ده. که چېرې کار موږ پرمختګ وکړ وړاندې لاړه نو کولی شو یو بلې دروازې هغه هم ورته ورکړو. یعنې ما پوښتنه ده داسې دا کار هم چېرته زده کړې؟ زده کړی هم نه و بیخي، فقط لیدلي مو چې مثال کابل کې داسې کېږي. نه دا د جوړول نور هم ټول په خپل فکر جوړ کړی دی. ډېر ښه. استاد عمرعزیز شما هم خوش آمدین. خوش باشید. سلامت باشید. نصیب. خب استاد شما فقط وردنکار هستین دیگه؟ ما ولدنکار هستیم. در بخش وردنگ هم روشن کار کردیم. آره دیگه. خب ولدنکاریش مکمل کلش هم کردم مرشم. کارش چقدر چی بوده؟ پیچیده بود یعنی ساده جور شده؟ والا خوب دیگه. خوب ده. مغز کار داره، فکر کار داره. سلامت باشی. نو ضیاء الرحمن استاد دا برته وایي چې دغه دستګاه تاسو جوړه کړې ده، هغو دستګاو سره چې په اصطلاح نورو هیوادونو افغانستان ته راواردېږي څومره فرق سره لري؟ په قیمت کې خو ډېر فرق ورسره لري، ډېرې اشکارزانه ده او په کیفیت د کار کې ته باندې نه اتکاته هم نه ده. ځکه موږ دا دلته جوړه کړله چې موږ لاړلو چې دستګاه د پریس هم بیه کړله 8000 خرابه دستګاه موږ ته راکوله چې موږ ته د هېڅ شي ضمانت نه کاوه. 2000 14000 16000 ډالر حتی تر 2000 ډالر پورې هم و. د دې یو هغه ښه و چې موږ دلته خپل هر شی ورته پیدا کړو، رامړل جوړم کړل
نو له خارجه هر شی باندې دي کته نه دي. میدان ښار کې خو بیا برق هم نه وي. برق نشته نه، موږ برق نه وي دواړو ته جوړ کړی. که غواړ له ماشینه کار وکړو نو ماشینه کوو، که غواړ چې همداسې دستي کار پرې وکړو دستي هم کار کوي. هغه دستګاوې چې له نورو هېوادونو راوردې سوي په هغو کې به د دستي کار شته؟ نه دا نه تاسې دا د موږ خپل فکر و په خپل فکر هم جوړه کړې. شکل کې په نور په دې خانو کې بریالی استاد فرق لري نور دستګاو سره؟ نه فرق لري. ټول شی د سیستم ډیزاین هر شی ټول د خارج دستګاو سره یو شی. نو تاسو خو بیا نور کار هم کوئ روزانه دا کار هم څنګه مخ ته بو غیر د نجارۍ له کار سره؟ زما یو کاروبار هم نه و. د سکل زما د سکل زما. نو دوستانو ضیاء الرحمن او بریالی استاد دا به موږ سره د دستګاه په تشریح کې مرسته وکړي. خواته به راسو بریالی استاد دغه د جنوي را شروع کړو. دا چې شی ده دا خو بخارۍ ده د ګرمېدو بخار. دا تختونه باید ټول ګرم شي. دا باید ګرم شي. دا باید ګرم شي، په یخو باندې کار نه کیږي. او دې پسې مونږ یو شپږ بوشکې مبلان هم اچولي دي. دا بخارۍ ده؟ دا بخارۍ ده. دې پسې زغال اچوو. دې پسې زغال اچوو، له دې کې مبلان دي. مثال دغه شیر ده، له دې شیره چې کله مثال غواړو له دې ځای ورپسې کوو او چې ښه ګرم شي چې دلته لاندې موټور دلته هغه موټور ورته چلاندو په برق په وسیله باندې. دې تختونه ټول ګرمېږي چې ښه ګرم شول نور کار موږ ته اماده کړی و چې وړاندې کوو. په داخل کې خو چې موږ ګورو تصویر په لیدونکي په هغه کې ګوري، په کامره کې ګوري، لکه کامرامان نږدې خواته راسي د بریالي استاد څېره راسي، تصویر یې په لیدونکي ګوري. په داخل کې ډېر پیچلي سیستمونه پکې دي د برق. دا کوم برقي سره مشوره وکړه یا نه دا کارونه خپل کړل؟ نه دا مې پخپله وکړ. له برق نه خو نه ډارېږي؟ نه انشاءالله ورسره مخته یو. دلته ډېر وخت کار کړی دی، بلد یم ورسره. ډېر ښه. خامخا دې دستګاو سره تاسو ځکه بلد یې چې ورځنی کار هم کوئ؟ و روزانه کار هم سره. نو دې خواته به راځو. هغه د لاسي هنډل هغه ما ته جالبه و چې څه رقم دغه کېږي. ښه دا یې هغه ده؟ دغه یې هنډل ده. کله غواړو دغه ګیره کار اخلو. ښه دغه ګیره ده، که غواړو چې شکل کوچي ګوایس، که غواړو چې کوچي ګوایس. ښه دا باید جګ شي. دغه دواړه دغه تختونه چې دي د دغه ګیر په واسطه باندې درګه روان دي. کامره کې به ښکاري د درګه تختونه روان دي چې کېږي. دا جګېږي. دا د هنډل په واسطه باندې. دا خو یو ځای باید ګرم شي. کله چې غواړو چې کار ته واخلو بیا ګرموو. سمه ده. نو دوستانو د دستګاه په اړه باندې خو مې څه معلومات سره راواخیستل. 4.5 لکه افغانۍ باندې جوړه شوې او ټول سخت وسپنه او دا خو له دې ځای نه راوړي دلته مې اخیستي. ښه او تر نور دستګاو یوه خوبي دا ده چې دا دستګاه په هنډل باندې هم کار کوي په اصطلاح. نو دې خواته به راځو او دلته نور خلک هم ولاړ دي. یو مسله زه تاسو ته یاده کړم، په نورو ولایتونو کې هم وخت نه وخت اختراعګانې سوي دي، خلکو ماشینونه جوړ کړي دي. دا یوه ستره اختراع ځکه بلل کېږي چې د نجارۍ دوکانونه شاوخوا زښته زیات دي. صحیح. او دا دستګاه کېدای شي دلته یوه واوسېږي. دلته خو پلان دوه دانې سولې. دوه دانې سولې. یو دانې دستګاه له بازار اخیستې. تاسو ته اوس خامخا نور نجاران به تاسو ته به لاس بند دي، اوس خو به ظلم نه ورسره کوئ. چې نه مونږ نظر کابل هغه نه مونږ له تبدیل پرته چې یو دروازه څو ورته یوه دروازه مثال د پوښو په قیمتونو مختلف دي. چې مثال مونږ ته له کابل چې دغه پوښونه مونږ راوړو دا مختلف راځي. دا بیا مختلف هغه ورته ډیزاین مثال پریس ورته کوو. که دغه اوس مثال مخامخ کارېږي دغه په 1400 افغانۍ ورته کوو. اوس مثال دلته لاندې ایښي دي دلته دا د دروازې یعنې لیدونکي به نه پوهېږم چې دوی به ورباندې پوهېږي یا نه، خو زه نه ورباندې پوهېږم. دغه توره تخته چې ښکارېږي په ساده تخته باندې دې ته بیا پریس وایي، دا سیر ورباندې هغه کوئ چسپوئ. ښه ډېر ښه. دوستانو هغه د دستګاه عملي کار به هم اوس وګورو او برق شته په میدان ښار کې او یو دروازه به پریس کړو.
دستګاه هغه عملي کار مې هم تاسو ته وښوده چې په اصطلاح هم په ماشین باندې او هم په انډال باندې دواړو باندې کار کوي. په یو وخت باندې 3 دروازې پکې پریس کېږي. د دې ترڅنګ چې دا د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره او د نجارۍ په برخه کې د خلکو لپاره یو اسانتیا سوه. په دې سرای کې شاوخوا 40 یا 50 نجاران دي. دوی به ټولو کابل ته دروازې وړلې او کرایې او هلته چې کوم د پریس مصرف یې راته هغه بېله مصرف وه. وایي چې یو بله دستګاه هم په دې سرای کې شته، خو دا دویمه دستګاه سوه چې په دې سرای کې فیصله ایښودل کېږي. خو توپیر دا دی چې هغه دستګاه فکر کوم اخیستې ده له بازار نه او دا دستګاه دلته جوړه سوې. له یو دوه نجارانو نه چې په دې سرای کې کار کوي هم پوښتنه کوو چې د دوی څومره لاس ور باندې سپک شوی. نو دلته یو ځوان راسره ولاړ ده، سړی داسې انشاءالله ارام نوم دې راته واخله. نوم مې عصمت الله د میدان وردګو د ولایت اوسېدونکی شوتن نجار. عصمت الله خانه دې خواته دی که مخ واړی ده لږ رڼا سي باران هم ده د باندې باران اوري هوا تیاره ده. نو دا راته ووایي چې اول خو د ملګرو ته د دې دستګاه د اختراع مبارکي ورکړه. ټولو ته د مبارکي دا یو اسانتیا وه چې میدان وردګ ولایت کې اوس نجاران ډېر په سهولت کار کوي. مخکې څونه تکلیف کې وایه تاسو؟ مخکې خو والا ډېر تکلیف و، 2 دروازې 3 دروازې به جوړې کړې بیا به هم کابل ته وړلې. نو اوس په د خدای ته دلته یو اسانتیا رامنځته سوه. اوس ټول خلک همدلته په همغه یو ورځ کې اوس دروازې دلته راوړي. اوس ټول همدلته پریس کوو. مخکې د یوې دروازې په فریس باندې تر کابل پورې وړله څومره مصرف ورباندې راته؟ مخکې مصرف ډېر راته، د لارې کرایه او دغه خوا موټر نیول او دا شی تقریبا څومره راته؟ تقریبا 1300 روپۍ په یو دروازه راته. او اوس دلته تاسو په څنګ کې د په 1400 روپۍ پریس کېږي. ښه پاک سوتره ښه سم صحیح قرض به هم در سره کوي ملګری قرض هم کوي او هر وخت پیسې راووتې بیا ورکوو. نو دوستانو په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دغسې نور کدرونه او خلک پیدا سي. یو بل ماما دې خواته ولاړ د دې سره به خبرې وکړم. سړی مسي خوشحال چې کور ودان دغه سړی ده چې دودیزې ادرس راکړی و چې دلته یو داسې اختراع سوي. اول خو تاسو نه ډېره مننه. کور ودان تاسو ډېر مبارک وشي. کور رمضان خیر اوسې. تاسو نه دې خدای پاک تاسو سره ښه وکړي. ورایته چې راغللې موږ درته ویلې. نو دغلته خو دغه انجینر صاحب دوی چې ضیاءالرحمن نومیږي او بریالی نوم استاد نومیږي. نو خدای پاک دوی سره نور هم ښه وکړي ورا چې دغه رقم دستګاوې اختراع کړي. ځکه دا دومره وخت چې دلته چې دغه دستګاوې نه اختراع کېدلې د جنګ لامل و ټول خلک ورا په همدغو کې ورا چې دغه اوس الحمدلله یو سوله یو امنیت راغلی ده او خلک دغه په اعصابو ارامو باندې اعصاب یې ارامه سوي دي ځکه چې اوس دغسې هغه ته فکر کې دي. نو انشاءالله له امارت اسلامي نه دا تقاضا کوو چې دغسې قدرونه دوی واقعیت دوی سره مالی کمک هم وشي. ځکه چې وروره چې دا بېچارهګان دا اوس چې کوم مصارف دوی کړي دي دا اوس انشاءالله له ډېرو نه قرض کړي خو و هغه کامیابي دوی ترلاسه کړې دوی سهولت کې راغلي دي. نو آینده کې که چیرې امارت اسلامي له دغسې خلکو نه ورته ملاتړ وکړي انشاءالله چې ډېرې ډېرې قوي دستګاوې به نورې دلته اختراع شي. ډېرې مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. نو بریالی استاد او ضیاءالرحمن استاد ډېره مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ. تاسو د خدای پاک نور هم وس درکړي. که څه پیغام لري بریالی استاد ضیاءالرحمن استاد سره خبرې وکړي. موږ اخري پیغام یې د ملک الرحمن استاد غوندې ده چې که چیرې امارت اسلامي له موږ سره کومک وکړي امکان لري موږ ډېرې ښې دستګاوې اختراع کړو. نور هم او الرحمن استاد نام خدای نور هم بیداره ده. د یو وخت کې یوه طیاره هم اختراع کړې ده په موتور باندې. موتور یې ورته ایښی و په بالټۍ باندې حرکت یې کاوه. اوس هم امکان لري چې او بازکونه هم جوړوي. ضیاءالرحمن استاد نام خدای ډېر ښه ذهن. ضیاءالرحمن استاد کور ته به یوه ورځ ورځو به له خیره سره. دوستانو د ضیاءالرحمن استاد د نورو اختراعاتو په اړه باندې به بیا تاسو سره په یو بل خپرونه کې راښکاره سو او کور ته به ورځو د څه اختراع کړي دي ورځو به. نو تر یو بلې خپرونې او په میدان وردګ ولایت کې د دغسې د خوښۍ د یو بل خبره پورې چې بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو په بخښونکي مهربانه خدای مو سپارم. د یو ښاد آباد افغانستان په هیله.